تازه بیا پکتیا ته د ملا یعقوب د سفر په اړه تازه معلومات. د ډیورنډ کرښې په اړه څه خطرناکې خبرې کړي دي. درنو لیدونکو په خیر راغلی. د ویډیو تر پایه حتما راسره اوسئ ترڅو له هر څه خبر شئ. د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد پکتیا ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ له ډیورنډ کرښې لیدنه کړې ده. د طالبانو منصوري قلوردو د پنجشنبې په ورځ د چنګاښ په 13 په یو خبرپاڼه کې ویلي دي چې د دفاع وزیر د پکتیا ولایت په ځاځي ولسوالۍ کې د ډیورنډ فرضي کرښې له پوستو څخه لیدنه کړې ده. ملا محمد یعقوب ویلي دي د دوی حکومت له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي، خو له ګاونډیو هیوادونو یې غوښتي دي چې له افغانستان سره ښې اړیکې ولري. د ملا یعقوب په وینا افغانستان د بل چا پر خاوره تیرې نه کوي، خو چاته اجازه هم نه ورکوي چې د افغانستان پر خاوره تیرې وکړي. افغانستان هیڅ حکومت د ډیورنډ کرښې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نړیوالې پولې په توګه نه ده پیژندلې، خو تر اوسه چا له پاکستان څخه د دې پولې هاخوا د څه غوښتنه هم نه ده کړې. پاکستان د 2019 په لومړیو کې پر ډیورنډ کرښه د اغزن تار لګول پیل کړل، او که څه هم افغان حکومت د پاکستان د دې کار سره مخالفت وښوده، خو په عمل کې د دغه تار د کش کولو مخه ونه نیوله. په افغانستان کې د جمهوریت له سقوط او د طالبانو په واکمنېدو سره د ډیورنډ پر پوله د اغزن تار 90% کار بشپړ شوی، خو اوس د طالبانو حکومت هڅه کوي پر دغه پوله د پاکستان لخوا د دیوال جوړولو مخه ونیسي. په تیرو څو میاشتو کې د پاکستان پوله ساتو او طالبانو ترمنځ کړکېچ د جګړې مرحلې تر دې مرحلې رسیدلې چې د طالبانو د حکومت لوړپوړي چارواکي حریف اسدالدین سرحدي سیمو ته سفرونه کړي او له هغو سرحدي پوستو یې بیا لیدنه کړې ده چې د طالبانو په واک کې دي. ډیره مننه چې ویډیو مو تر پایه ولیدله. د لا ډیرو ویډیوګانو لپاره حتما چینل در سره سبسکرایب کړئ. نورې ویډیوګانې هم وګورئ. تر بلې ویډیو د خدای پامان.